نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو نن د دریم باب بر الاب د دې باب پنځم حدیث او شپږم حدیث وایو. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من ابره. حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله رسوله من ابره د چا سره ښه گزاره وکم. قال د الله رسول و فرمایله امک ستا د مور سره ښه گزاره کوه. قال د راوی یا ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای دا نفر رسول علیه الصلاة والسلام ته ویله ثم من بیا ورسته د چا سره ښه گزاره وکم. قال رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایله امک ستا د مور سره ښه گزاره کوه. قال دا نفر بیا رسول علیه الصلاة والسلام ته فرمایله ثم من په دریم وار د چا سره ښه گزاره وکمه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایله امک ستا د مور سره ښه گزاره کوه. قال دا نفر بیا رسول علیه الصلاة والسلام ته فرمایله ثم من بیا د چا سره ښه گزاره وکم. قال رسول علیه الصلاة والسلام فرمایل اباک ستا د پلار سره ښه گزاره کوه. لکه څنګه چې په تیرو حدیثو کې قدرمنو دا خبره راغلل چې تاسو د خپل مور سره ښه گزاره کوئ. د رسول علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وسوله 3 ځله 4 واره 3 واره د الله رسول ورته فرمایي چې د مور سره ښه گزاره کوه. 4م وار ورته ویل د پلار سره ښه گزاره کوه. معلومه دا سوله چې د مور حق 4 حصې سي 3 حصې د مور دی 1 حصہ د پلار دی. دا پنځم حدیث وو. شپږم حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم سره ته فرمایي عن ابي هريره رضی الله عنه حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي اتا رجل النبي الله صلی الله علیه وسلم یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالی. فقال نو دې سړی ورته ویله ما تأمرني اې د الله رسوله د کمی خبرې امر ته و ما ته کوې. زه باید چی شي وکم یو امر راته وکه پر یو شي مې پابند که زه باید یو کار وکمه. قال د الله رسول ورته وفرمایله بر امک د خپل مور سره ښه گزاره کوه نیکی کوه په خبرو کې مه بې عزته کوه جنجال مور سره کوه غږ د دې په مخ کې مه پورته کوه نیک سلوک ورسره کوه. ثم عاد دا سړی ولاړی بیرته راغلی. فقال نو رسول علیه الصلاة والسلام بیا ورته فرمایله بر امک د خپل مور سره ښه گزاره کوه په عذاب وایه مه جنجال مور سره کوه پر سر مور باندې راغورځه او په چورت مور ته وایه ښکنځل مور ته کوه. دا ستا وظیفه ده دا ستا کار دی. ثم عاد دا 2 واره ثم عاد دا سړی ولاړی بیرته رالی. فقال رسول علیه الصلاة والسلام بیا ورته فرمایله بر امک ستا د مور سره ښه گزاره کوه په عذاب وایه مه رډ مور ته ګوره په خبرو کې نرمي او پستې خبرې ورسره کوه جنجال مور سره کوه. هر ګړی دا خبره مور ته کوه چې مور ستا دغه مور څخه ما نه ښه ورځ ولیدل نه مې د شپې خوب وکړي. د خپل کوروالا پر سر چې څونه د کوروالا حق دی دیغه حق په مور باندې مخوره خو ځوانه دا خبره هم ده د مور حق په کوروالا هم مخوره
هسې نه چې کوروالا ډېره در نږدې او مور وغورځوي یا داسې کار مه کوه. دا 3 واره. ثم عاد دا نفر ولاړی بیرته رالی الرابعه څلرم وار. فقال نو رسول علیه الصلاة والسلام بیا ورته وفرمایله بر امک د خپلې مور سره ښه ګزاره کوه، ښه سلوک کوه، دا زما امر دی. زما امر دا دی چې ته خپله مور ووینې د مور سره ګزاره کوې نو ښه ګزاره ورسره کوه. ثم عاد دا سړی 5م وار بیا رالی الخامسه 5م وار ولاړی بیا رالی. فقال نو رسول علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایله بر اباک ستا د پلار سره اوس نو 5م وار تا پوښتنه وکړه زما امر دا دی ستا د پلار سره ښه ګزاره کوه. نو علما قدرمنو فرمایي وایي که حق 5 حصې په دې حدیث کې 4 حصې د حق مور ته ورکول سولې، یوه حصه د حق پلار ته ورکول سوله. ځکه نو هر انسان مکلف دی چې د مور سره په 5 حصو کې 4 حصې ادب وکړي، یوه حصه د پلار سره وکړي. یا به داسې ووایم قدرمنو که 50% راواخو 40% باید د مور سره ښه ګزاره وسي، 10% د پلار سره. که 100% راواخو 80% د مور سره ګزاره وسي او 60% د پلار سره ښه ګزاره. او دا حدیثونه واورئ او ښه عمل ورباندې وکئ او د خپل مور او پلار په ژوند کې د مور او پلار لاسونه ورمچ کئ، احترام یې وکئ، زړه مور ازاروئ. کله چې د مور او پلار زړه ازار سو په دې ته خبر الله رب العزت په اسمانو کې هر ځای چې الله دی، الله هر ځای سته. موږ چې چیرې یو الله سته، الله موږ ویني، الله ناظر دی، الله حاضر دی. الله رب العزت ناراضه کیږي که د مور او پلار ناراضه کړله. که په سفر سره تللی، که په کور کې، که په کوټه کې، که په سرای کې، که د قریبانو کره ولاړ سې، که په میلمستیا ولاړ سې، مور مه په عذابوه، خوشکې مور ته کوه، د ځان څخه ناکه مشورې مور کوه. او پلار او مور ته دا مه وایه چې پلار او مور جانې نور ستاسو عمر تیر سو، وخت مو ولاړی، په شي نه پوهېږي، زه اوس د کور مشر یم، په هر څه زه پوهېږم. ګوره که مور او پلار دې رښتیا هم په شي نه پوهېدله، مخامخ دا خبره مور ته کوه، د مور خبره هم واوره، د پلار خبره هم واوره، په هره خوا کې چې خیر و په هغه باندې عمل وکړه. مخامخ مور او پلار سره ښه ګزاره کوه، په شاله هم ښه ګزاره کوه، نیک سلوک ورسره کوه، په عذابوایه مه. او کله کله که انسانانو ته د انسانانو خبرې چې زموږ تر غوږو راورسېږي یا مخامخ لیدلې وي یا مو په خپلو غوږو اورېدلې وي، نو غیر اختیاري زموږ بې له اختیاره دا خبره تر خولې راووځي چې وروره دغه ژبه دې ګونګه وي او دا خوله دې ماته وي، دا غاښونه دې د خولې څخه راووځي چې د پلار او مور په مخ کې د دوی سره ښه ګزاره نه کوي. پلار او مور ژوندي، پلار او مور خواران په نس نه ماړه او دی یا پر خپل فیشن باندې پیسې، یا پر خپلو انډیوالانو باندې پیسې، یا پر خپلو میلمستیاو باندې خرڅونه. مور او پلار چې هر څه ورته وایي چې زوی اسراف مه کوه، د مور او پلار خبره نه مني وایي یا انډیوالان مه. د حدیث شریف مفهوم دی د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا راځي چې د مور او پلار ناقدري به شروع سي، زوی او لور به د مور او پلار څخه ډېره فاصله ونیسي، د خپل انډیوال خواهشات پورپرکوي، مور او پلار به یې هیر سي. مخامخ مور او پلار ته مه وایه چې پلاره چپسه په شي نه پوهېږې، زه یقینا ډېر حریان سم او تر اوسه پورې مو پلار ژوندی و، وفات سوی دی، مور مو ژوندی ده الحمدلله، اوس هم الله دې نورم حیات ورکړي په خیر او په عافیت سره. تر اوسه زموږ نه په یاد کېږي چې موږ دې ښکنځل ورته کړي، خوشکه دې مور ته کړي، بد دې مور ته ویلې. دا ډېر ناولده کار ماته معلومیږي چې مور او پلار ته انسان خوشکه کوي. یو دا کار، یو دا ډېر ناولده ماته معلومیږي چې غل د یو شا څخه مال اخلي، هغه په خپل لاس وګټي، خپل چنې د یو ګراک سره وواللې، خپل ځان یې ستړی کوي په یخو ګرمۍ کې، دا دې په واورو کې د کابل او د هرات، د کندهار او کابل، د کندهار او د هرات د اوږدې لارې واورو نیولې، واورې بندې کړي، یو غل راځي د یو چا څخه مال اخلي، یو کور تور اوړي، یو چا ته درېږي. دا نو ډېر ناولده کار دی. ما ته ډېر تعجب دی چې وروره خو ته هم خواري وکړه، د دې سړي د نامال نوشي جان، تعمیر نوشي جان، هر څه دې خدای پاک پرده باندې په خیر او په عافیت دیر کې خدای دې خیر ورکړي. ښې وکړي، دا پیسې وګټلې، ښې وکړه، دا کار یې وکړي، ښه کار یې وکړي چې کور یې جوړ کړي، نو تا ته څه ضرورت؟ دا ډېر د حیرانتیا ځای دی ماته چې مور او پلار ته څوک خوشکه کوي او بل غل د یو چا څخه مال اخلي. د څلرم باب، باب بر والديه وان ظلما،
اوم حدیث هم وایم. په دې حدیث شریف کې رسول علیه الصلاة والسلام بیا د مور او پلار سره خپل امتی مکلف کی پابند کی چې ښه گزاره کوه. که څه هم مور او پلار پر تا باندې ظلم وکړي، را بسم تشریح به وکم. عن ابن عباس رضی الله عنه قال، حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای، ما من مسلم له والدان، داس یو مسلمان او انسان که پیدا سو چې مور او پلار درلودله، مسلمانی مور او پلار مسلمانان هم و، یصبح الیها محتسبا، زوی یا مور لور چې راکښېنسته سهار د خپل مور او پلار سره ښه گزاره کول. دا اوداسو به ورته برابرې کړلې، مسله ورته هواره کړله، خپله په یخو اوبو اودس تازه کوي، مور او پلار ته یې تودې اوبه ورکړلې. دا اوس حالاتو کې په اوس حالاتو کې د مور او پلار لپاره هم گیزر بسته کوي. کور ته چې د تودوالي اسباب راوړل، اول خپل خونی ته رانه وړل، اول مور او پلار ته ورولل، اول هغه پر راضي کوي، تر ځان هغه پیش مخ ته وبولي، حقدار وبولي. داسې ونه کړله چې ښه مور ورته وویل پلار ښه د یخه په عذاب سوباره، نو زوی ته وویل چې ما ته هم یو صندلي راوړه، ما ته هم یو بخاري راوړه، ما ته هم د یو ګیس ډبه راوړه. یا داسې ونه کړله. مور او پلار درلودل مسلمانان و، یصبح الیها محتسبا، هر سهار چې دا لور، هر سهار چې به دا زوی راکښېنستی د مور او پلار سره ښه سلوک کوي. که یو چا داسې کول، مور او پلار درلودل، دواړه مسلمانان و او دی سهار راکښېنستی د خپل مور او پلار سره ښه گزاره کوله چې څه د دوی حق واغې ورپره کوي. که یو چا داسې کول نو واورئ، الا فتح له الله بابین، الله رب العزت به دوی دروازې د جنت پر ده باندې راخلاصې کړي. مور یوه دروازه، پلار بله دروازه، یعنی من الجنة، الله رب العزت به دوی دروازې د دغه انسان لپاره راخلاصې کړي د جنت، چې دی وفات سي په هره دروازه چې جنت ته داخليږي داخل دي سي. حضرت عبد الله ابن عباس چې ډیر مبارک صحابي دی، د رسول علیه الصلاة والسلام څخه دا قول نقل کړي، هر څوک چې د خپل مور او پلار سره ښه گزاره کوي، سهار راکښېنستی، تر ځان مور او پلار مخ ته کړله، تر هغه وخته چای نه خوړلې تر څو چې مور او پلار ته ټوله شان نه ورته کړي، تر هغه وخته پورې جنجال نه کوي تر څو چې مور او پلار ته ټوله شان نه ور برابر کړي. او داسې دي نه کوي چې د زوی او لور په غم کې مور او پلار وږي او بې چای ناستي. یا پلار دې د ځان سره هم پام وکړي، فکر دې وکړي چې زه هم کوچنی وم، دغه مور او دغه پلار تر هغه وخته چای نه څښلې تر څو چې موږ ته سرخان نه وای راورکړي. د دې هم دا فکر وکړي چې اوس ما مور سپین سرې ده او پلار مې سپین ږیری دی، او چې څوک سپین ږیری کېږي طبیعت یې د ماشومتوب او طفولیاتو کوچنیوالي تور اوړي، په ډېر شي په کوچني شي ناراضه کېږي، په کوچني شي خوشحاله کېږي. ګوره ته هم دا پام وکړه، دسترخوان اوار که، اول مور او پلار کوټې ته ورسه، د هغوی خدمت وکړه، بیا راسه بچان ماړه که مدرسې او مکتب او سکول ته بیا. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي، وای دوی دروازې بر باندې راخلاصي، و ان کان واحد، او کچیر په مور او پلار کې یو ژوندی وو، مور ژوندی و یا پلار ژوندی وو، دغه انسان د مور یا د پلار سره ښه گزاره کول دی وسره، فواحد، نو د جنت یو دروازه ور باندې راخلاصي. اوس تاسو فهم وکړئ قدرمنو، په دې نوې اسبابو کې دا اوس په اوس ټکنالوژي کې په د پرمختللې دنیا کې په شلم او 21مه پیړۍ کې څونه انسانان د مور او پلار سره د حسن سلوک د ښه گزارې څخه لري کېږي. دا اوس تعمیراتو خو یو تاوان دا وکي قدرمنو، دا 2 منزله او 3 منزله لاندې پلار وي، سربیره زامنان وي، سربیره پلار او مور وي، لاندې زامنان وي، د مور او پلار په حال شنه خبرېږي. دا اوس تاسو ګورئ د یو همسایه حق د بل همسایه سره څونه دی. دغه 2 منزله او 3 منزله او 4 منزله او 10 منزله تعمیراتو د همسایه حق د بل څخه هیر کوي، نه پیژنې سره په خپل ځکه سره وسیږي، کلونه تیر کې وای نه پیژنم، زما کور دی، زه چې بلار سم مخستان نازمه دی نه پیژنم. رسول علیه الصلاة والسلام همداسې کورونه خوښول چې رسول علیه الصلاة والسلام پکښې اوسېدی، په هغه کې د همسایګانو حق وي، یو د بل سره خبرېږي. نو ګوره په هره خونه کې چې ته اوسېدلې، که د مور ژوندی و د مور خدمت کې وکړي، یوه دروازه در باندې راخلاص، که د مور وفات شوی و د پلار دې درلودي خدمت کې وکړي، یوه دروازه د جنت در باندې راخلاص. وان اغضب احدهما لم يرضى الله عنه، کدا زوی یا د لور د دواړو څخه یو ناراضه کی، یا مور ناراضه کی، خوابه دی کی، یا پلار خوابه دی کی، لم يرضى الله عنه، الله دغه لور او الله دغه زوی څخه ناراضه کیږي، حتی يرضى عنه، تر څو چې مور یا پلار د خپل لور یا زوی څخه نه خوشاله شوی. کله پلار خوابه دی کی الله ناراض،
دا حدیثونه دي قدرمنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د ځانه جوړ کړي نه دي، نه داسې نه نقلونه دي، نه افسانې دي، نه داسې خبرې دي چې د داسې چا دي چې موږ باور نه ور باندې کوو. صحابه را نقل کړي دي، د امام بخاری رحمه الله تعالی کتاب دی، داغه څخه د رسول علیه الصلاة والسلام حدیثونه وایم. کله د پلار ناراض او پدې ته خبر رب ناراض دی او چې رب ناراض سو جنت نه درکې. کوشش کوه پلار مخابدي کوه. هر ورځ سهار چې د کور څخه وځي د مور او پلار لاس ورمچوا وځه. هر ورځ چې ما شام کور ته رااله سلام ادا کوه، لاسونه ورمچوا ورسره کښینه پښتنه ور باندې کوه. وس که ژوندۍ لري قسم به نه درکوم، که ژوندۍ لري قدر یې وکي، که ژوندۍ دي قدر یې وکي. ورسي معافي ځینو غواړي په پښو کې د خپل سر ورواچوي چې ما ته عفو وکړه، که ما په ټول عمر کې ته ناراضه کړې ما ته عفو وکړه. معافي ځینو غواړي او چې کله مړه سوه مور یا پلار مړ سو بیا نو څنګه معافي ځینې غواړي. مړ خبرې نشي کولای، ستا هر څه اوري خو ته د مړو هیڅ نشي اورېدلی. وان ظلماه د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دا خبره په اخري کې راځي که څه هم د مور او پلار پر د زوی او لور باندې ظلم وکړي. دا سړی ورته ویله که څوم ظلم وکړي، حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایي که څوم ظلم وکړي مور او پلار پر زوی او لور باندې، خو بیا هم لور او زوی به د مور او پلار د احترام او د عزت خیال ساتي، قدر به کوي. ګوري د هر چا خپل کار دی. کله کله پلار او زوی د وبخشي، کله کله لور او زوی د پلار او د مور سره اخوستي وای ولې وای پلار ما سره ښه گزاره نه کوي زم نور سره کوم. په دې حدیث کې معلومیږي دا خبره که پلار ښه گزاره نه کول پر تا ظلم کوي، خدا ته به نه ګورې، ستا امر دادی و تا ته امر دادی، ته به د پلار په احترام باندې شپه ورځ تېرې، د مور په عزت کې به شپه ورځ تېرې، جنجال به نه کوې، څوک به نه خوابدی کوې. ستا خپل کار دی او د نورو انسانانو خپل کار دی. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. زموږ خدا خواستي قدرمنو دا یوه خبره چې د جمعې په ورځ دا 15 دقیقې بیان زه په دې خاطر کوم چې لږ بیان وي او تاسو یو خبره زده کړئ. نو که وختي راسي ډېرې خبرې به زده کړئ او که ناوخته راسي یوه خبره به مو نه زده کړي. او په اوس وخت کې انسانان خورا ماړه هم یې. د دې دا فکر وي چې په نس موړ سوم نو په دین هم موړ یم. د دې دا فکر وي چې په اوبو باندې مې تنده ماته سول نو د دین تنده مې هم ماته ده. یا د دین تنده نه ماتېږي چې عالم ته رانسې، مسجد و جامع ته رانسې، مدرسې ته رانسې، خبره به داسې وکم الله رب العزت جنت درکې هر مؤمن مسلمان ته چې یوه ذره ایمان په زړه کې مګر واوره هر شي کې درجې سته. یو څوک په سیم کې 10 نمرې وړي بل څوک بیا 80. په جنت کې باغ انسانان 80 نمرې وړي چې کله د اسلامي علومو لپاره یو څه وخت ورستلی ورسي هر شي ته وخت ورکوي، دین ته وخت ورکوي. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ ته توفیق او وس راکړي چې د خپل مور او پلار خدمت وکړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.